دا په ګلاس چې اوبه دي او دا کاته سږي دي، که چېرته دا سږي زه اوبو سره میلاو کړو نو آیا دا اوبه به د څښلو قابله وي؟ نه. ولې چې اوبه سږو ګند کړلې که نه، آلوده دي، ګند دي، نو ګند اوبه د څښلو قابله وي؟ نه. دغه رنګې د موږ په غوسې حالاتو چې د موږ په منفي جذباتو چې چوره اعصابي نظام دا نیرو ترانسمیټر دي، دماغي کیمیکل دي، هغه په دغسې انبیلنس دی، خراب کنډیشن چې سي چې چوره د تا فیصلې صلاحیت ته، عقلي سطح ته، تا چوره ذهانت ته یو ښه رد عمل وي هغه ختم سي، هغه کار پرېږدي. کار پرې نږدي په دغه صورتحال چې سي دا اوبه صفا وي، خو لږ دا 1 او 2 کاشکه چې سږي ورسره میلاو کړي نو دا د څښلو قابله نه وي. دې دپاره به زه انتظار کوم چې کله دا اوبه بیا په خپل کنډیشن ته رسي، دا سږي کاته ودرېږي، صفا به بیا نه وي، فلټر کولو ضرورت به بیا وي، خو د څښلو قابله به وي. چې کله موږ ته غوسه راشي نو دغسې موږ ته د جذباتو په وخت، غوسې په وخت باندې هغه هم موږ ذهن ته یو فلټر ضرورت وي چې موږ خپل دماغ د خپل ذهني سطح صفا کړو. او دا په چی صفا کیږي؟ دا په یو ښه سوچ صفا کیږي چې ته چوره ښه سوچ ساتې، تا چې ښه صلاحیتونه وي، غوسې په وخت باندې به ته شعور نه کار اخلې، بیا به ته هله دغه ګند اوبه غوسې په وخت باندې نه څښې. چې کله موږ ته خپله اندازه داسې لګي چې کله موږ غوسه یو که نه، نو موږ دا وایو چې موږ ډېر ښه یو او ما فیصله د ما غږېدا تر ټولو نه اهم ده، موږ ته محسوسېږي داسې، خو جبکې دا صحیح نه وي. نو غوسې او جذباتو په وخت باندې کله هم فیصله مه کوه. دغه ګیلاس مثال باندې دې ته پام کوه، دا پریکټیکل مثال مې ذکر راوړی ده چې دا د سړي په ذهن چې نقش سي چې کله ته په غوسې چې یې، په جذباتو چې یې، نو دا غوسې دا څرنګه دا ګیلاس چیز دی چې دا سږي کاته پسې ودرېږي، دغسې ته هم سایډ ته کېږه، شعور نه کار اخله، اودس کوه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، نو څو تر حده پورې به تا غوسه سړه سي چې کله ته وپوهېږې چې ما جذبات هغسې بلکل خپل بیلنس ته راغلي څرنګه دا سږي کاته ګیلاس تل چې ودرېږي، نو هلته بیا فیصله کوه او هلته بیا قدم اخله. یعنې ستا فیصله، ستا غږېدا او ستا قدم به نقصان دی وي د غوسې او جذباتو په وخت باندې.